سلامونه وخت مو په خیر لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ عامې روغتیا ریاست تر څارنې لاندې د ملګرو ملتونو کډوالو چارو ادارې په مالي ملاتړ د 23.5 میلیون افغانیو په لګښت د لیچلام روغتیایي مرکز ودانۍ جوړه او د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي او مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر مولوي نجیب الله حقانی او نور مسؤلینو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د هیلنټ موسسې په مالي ملاتړ د 15.5 میلیون افغانیو په لګښت د عمومي روغتیایي مرکز ودانۍ جوړه او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر مولوي نجیب الله حقانی او نور مسؤلینو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر مولوي نجیب الله حقانی کونړ ته د خپل سفر پر مهال په یوه جوړه شوې غونډه کې وویل تیرو 3 کلونو کې دغه ولایت کې 10 نوي مخابراتي سایټونه فعال شوي چې پر مټې لسګونه زره ځایي خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې برابرې شوي دي. هغه د سفر پر مهال د کونړ مخابراتو ریاست ته 40 پایي لیپټاپ کمپیوټرونه ورکړل او ترڅنګ یې د 2.15 کیلو واټه په ظرفیت جوړ شوې لمریزې برېښنا شبکه هم پرانیسته. د پروان د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د سرخ پارسا ولسوالۍ کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت په لمریزې برېښنا سمباله د اوبو رسولو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.